د یوګانډا پر وړاندې د بریا په اړه جانتن ټرات ویلي دا د پر ځان باور وده ده چې ښه لوبه مو وکړه. د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي جانتن ټرات د یوګانډا پر وړاندې د افغانستان له بریا وروسته په خبري کانفرانس کې د پیلیزي جوړې رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدراڼ او داراز د تیز مخکښ توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د لوبې ستاینه وکړه. ښاغلي ټرات وویل د یوګانډا پر وړاندې په بریا سره د رن ریټ وده به په سی ګروپ کې افغانستان په ښه ځای کې ودروي. نوموړي زیاته کړې فکر کوم چې د اړخونو له کیفیت سره په یو سخت ګروپ کې د نیټ رن ریټ کچه به خپل اغیز ولري. زه د هوا او باران ډیره اندېښنه نه لرم او دا د کرکټ چارواکو پورې اړه لري، خو فکر کوم چې دا د پر ځان باور یو ډول دی چې موږ لوبه وکړه او پای ته مو ورسوله. فضل حق فاروقي ډیره ښه لوبه وکړه او له ټولې لوبډلې سره یې مرسته وکړه چې دا ډیره خوشحالونکې ده. بل لور د رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدراڼ د پیل لوبې او ملګرتیا په 20 ورځ نړیوال کرکټ کې د دویمې سترې ملګرتیا بنسټ کېښود. مشر روزونکي د افغانستان پیلیزي جوړې ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې زموږ د پیل ملګرتیا واقعا ښه وه او یو ښه پلیټ فارم یې جوړ کړ، خو فکر کوم ښکاره ده چې څومره موږ غوښتل ترې ګټه واخلو په هغه کچه مو ونه شول کولی او دا هغه څه دي چې باید پرې کار وکړو. ښاغلي ټرات د پیلیزو لوبغاړو له سوځېدو وروسته د پیل منځنیو لوبغاړو د لوبې په اړه هم وویل چې باید یې د پیلیزي جوړې د توپ وهنې بڼې ته دوام ورکړی وی، خو دا زموږ ملامتي ده او لا هم داسې څه شته چې موږ یې باید په ښه والي کار وکړو. په ورته مهال فضل حق فاروقي له یو څه مودې وروسته بیرته خپلې مخکښې جادویي توپ اچونې ته راګرځېدلی. نوموړي د یوګانډا پر وړاندې د نړیوال جام د لوبې په پیل کې د 9 منډو په ورکولو 15 وکټې واخیستې. ښاغلي ټرات د فضل حق فاروقي په یادې کارکردګۍ خوښي څرګنده کړه او ویې ویل نوموړي واقعا پر خپلې لوبې سخت کار کړی، زه ورته ډیر خوشحال یم. هغه خپل مهارت وښود چې کولی شي خپل توپ سوینګ کړي او وکټ واخلي. دا تل مقابل لوري ته سرخوږی جوړوي او موږ یوې سمې لارې ته سیخوي. له دې ټولو سره سره افغانستان خپله دویمه لوبه د ویسټ انډیز پر وخت د جون په 9 او د افغانستان پر وخت د جون په 8 له نیوزیلند سره لوبوي.